ویلو چې شکر وباسه د الله خو د شکر د ادا کولو درې طریقې دي د شکر د ادا کولو درې طریقې دي شکر ادا کول په ژبې سره شکر ادا کول په زړه سره او شکر ادا کول د الله په اندامونو سره دا خو واضح ده چې په ژبې سره شکر ادا کول داسې دي چې یو سړی داسې وایي چې د الله شکر دی او الحمدلله د نعمت نسبت الله ته کوي او دا قسمه خبرې کوي دا خو واضح ده دویم شکر ادا کول په زړه سره یعنی چې په زړه کې ستا دا خبرې چې دا نعمت خالص د الله د طرف نه دی او دا د الله احسان دی په ما باندې اعتراف کې په زړه کې او شکر په اندامونو باندې دا دی چې بیا د نعمت استعمال کی د الله په بندګۍ کې یا د اندامونو استعمال کی د الله په بندګۍ کې نو شکر په ژبې سره په زړه سره او په اندامونو سره ان اشکر لله چې شکر ادا کوو د الله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه او چا چې شکر وکړو نو یقینا شکر کوي د پاره د فایدې د خپل نفس یعنی که چا شکر ادا کړو د الله سبحانه وتعالی نو فایدې څه ده فایدې د خپل ځان ده ومن کفر او چا چې ناشکري وکړه کفر ناشکرۍ ته هم وایي ومن کفر او چا چې ناشکري وکړه فإن الله غني حمید نو یقینا الله بې پروا دی ستایلی شوی دی الله ته ضرورت نشته دی چې موږ د هغه شکر ادا کړو الله بې پروا دی فإن الله غني حمید دا بس خلک د الله بندګي کوي او په الله اثباتي لکه عباس خلک مدینې ته راغلي که نه سورة الحجرات کې تذکره شته ایمان یې راوړی اسلام یې قبول کړی نو په مخه به دا خبره کوله وي جي مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به وي او صحابه کرامو ته وي مونږ وګوره جنګ نه بغیر اسلام قبول کوو مونږ وګوره جنګ نه بغیر په مخه به دا خبرې کولې الله ایتونه نازل کړو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم ریسس باتی په تا باندې د خپل اسلام راوړه ورته وایي چې دا خبرې مه زباتئ په ما باندې بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان بلکې الله د باندې دا خبره زباتي الله دا خبره کوي چې هغه د سره ښه کړي دي چې تاسو له توفیق درکړو د ایمان د راوړو هدایت یې درکړو د ایمان طرف ته الټه په الله باندې اثباتي نو د بعضو خلکو دا طریقه ده چې عبادت وکړي که نه مطلب دا چې بس دا چې ما بس په الله مې احسان ورواړوه په مخه یادوه بیا او تذکرې کوه چې زمونږ خو جي سهار مانځلم ځو مونږ تهجد هم کوو مونږ درس ته ناست یو مونږ نه جي جومات کې ناست یو 3 ګنټې او مونږ د قرآن ترجمه مور او مونږ چې دی ذکر او اذکار او مونږ د الله په لار کې دومره سره یاد دی چا ته یاد دی که ته وایې چې دا الله دې ته ضرورت لري د سره یې کوم ځکه هغه مشهور حدیث دی حدیث قدسي الله وی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم ستاسو د اولني کس نه والا د اخرني پورې که ټول ودرېږئ سره د پیریانو انسانان او پیریان ټول ودرېږي او الله وی دا ټول زما نافرمانه شي که نه الله زما په بچۍ کې هېڅ کمی نه راشي او که دا ټول د الله عبادت شروع کړي نو الله وی زما په بچۍ کې ډېروالی څوک نشي راوستی نو کله چې مې عبادت کې دا د الله احسان ګڼه په ځان باندې دا مه وایه چې یاره بس ما یو داسې وکړو ما دغه وکړو ته هېڅ هم نه که الله دله توفیق نه وی درکړی نو بل الله یمن علیکم الله اثباتي دا خبره او هغه اثباتلی شي دا خبره ځکه چې احسان ټول د الله دی زموږ سره
ټول احسانات د الله دي په دې دومره بېشماره مخلوق کې چې الله تعالی توفیق درکړي جومات ته د تلو الله توفیق درکړي د علم د زده کولو الله توفیق درکړي د عباداتو د کولو الله توفیق درکړي د هغه د راضي کولو دا د شکر د ادا کولو مقام دی د دې مقام نه چې ته بیا یو قسمه په الله احسان راړې چې ما دا کار کړی که الله نه یې غوښتلی والله که ته زره برابر دینداري دې هم کړی وی که الله نه یې غوښتلی ځکه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې دا خبره کړې ده چې دا کم خلک چې سوره مایده کې شتي چې دا کم خلک چې ستا خبره نه مني پیغمبره مه خفه کېږه الله نه غواړي چې د دوی زړونه صفا شي ګوره الله نه غواړي چې دوی زړونه صفا شي نو ته پرې مه خفه کېږه مطلب دا دی چې کله ستا زړه صفا شو او د دین طرف ته توجه و شکر ادا کړه الله چې الله ستا زړه صفا کړو د ګمراهۍ نه الله ستا زړه صفا کړو د شک او د شبهاتو او د شهواتو نه په دې خو د الله شکر ادا کول پکار دي نو دې ځکه الله وایي که چا شکر ادا کړو ډېره ښه ده که یې ادا نه کړو نو الله څه دی بېزاره دی او څه دی ستایلی شوی دی فإن الله غني حمید